د مینې په نشه کې ډک خمار مازدیګري په زړه مې راورېږي ستا د ښار مازدیګري تر څو چې دارو ستا د دیدن نوش کړي نه وي تېرېږي به همدغسې بیمار مازدیګري او دا سترګې دې منکرې څه بلا لیدلې هیر شي زه ویم که مې تېر کړي دي په شمار مازدیګري او موږ ټول یاران غربت یو د یو بل نه جدا کړي مونږ تیر کړلو ارمان کې تار په تار مازدیګري سلامونه نیک هیلې او احترامات مې ومنئ شمس شینواری یم د ادبي رنګونو یوې نوې مرکې سره د پاکستان ستر ښار لوی ښار کراچۍ رڼاګانو ښار کې د بنارس منځ کې ناست یو او ډېر قدردان ښاغلی مشر ډېر ښه شاعر را سره ناست دی انور عادل صاحب څه د تعریف محتاج نه دی په خپله پاڼه کې ورته هرکلی وایو او غواړو چې تاسو سره یو مختصر تعارف هم پیش کړي انور عادل صاحب خپل تعارف او پیژندګلو را سره شریکه کړي. ډېره مننه شمس صاحب. زما نوم انور عادل مداخل دی. زه د تورغر اوسېدونکی یم. تورغر کې د منجاکوټ کلی یم او تعلیم مې تقریبا په نشي صاحب دی څلورم جماعت. چې ته خپل کتاب مشته لرئ یا سوچ فکر کې شته چې کتاب جوړ کړئ تاسو؟ یاره جی کتاب خو د پخوانه زما دا کوشش دی چې یو کتاب مونږ وکړو خو چونکې لکه څنګه چې د ملګري خبر وکړه دا لګوجن ښار دی او په دې کې داسې د وخت هم یو اجازت نه ورکوي جیب هم اجازت نه ورکوي نن سبا خو داسې یو مسایل زیات شوي دي چې الله ته نه ده ګرانه خو کوشش کوو او پاپله نور کلامونه ملامونه شو دلته د ملګرو یو کتاب کړو زمونږ د تورغر پوره شاعران دي ټول تورغر سپین ګلونه په هغې کې یو 15 کلام شته او بیا د امیر نواب صاحب یو کتاب موږ لیکلی و چې رڼا په تورو غرونو په هغې کې هم څه کلامونه شته دغسې عبادت اخبار کې هم 10 غزلې موږ ورکړی راغلي دي داسې لیکوال رساله شوه ادبي تړون شو د اسلام آباد نه او د لکي مروتو نه زیړه زرغونه شوه دې کې موږ لیکونه ورکړل دي. ډېره زیاته مننه انور عادل صاحب یقینا ستاسو د غزیار د ستاینې وړ دی کلام طرف ته به راځو یو ښکلی غوندې کلام را سره شریک کړئ چې د کلام نمونه هم کتونکي وګوري. کلامونه خو شمس صاحب د ذهن باندې بس زور پرې باسو ځکه چې د ملګرو ته پته را شپږ اتم میاشتې وشوې چې زه د دوی محفل له دومره تلې راغلی نه یم او ګورو چې څه مات ګوډیات شو. یو لیک دی د زرجان مداخل صاحب د لیک د سیرو د لاندې څنګه چې موږ محبت پیژنو دغسې موږ هم نفرت پیژنو څنګه چې موږ محبت پیژنو دغسې موږ هم نفرت پیژنو موږ په جرګو مرکو ښه پوهېږو په خپلو کې وحدت پیژنو او بېشکه موږ به یو د غرونو خلک خو د ښاري سړي فطرت پیژنو چا منتشر نکړه زمونږ ذهنونه په هر اشکال موږ دلالت پیژنو د چا سازش موږ بیلولی نشي د غاصبانو بغاوت پیژنو او مونږ د کلي په چم ژوند کړی دی مونږ په ساخت او بلاغت پیژنو انوره مونږ ورته ملا تړلې د مورنۍ ژبې خدمت پیژنو. ډېره زیاته مننه انور عادل صاحب ښایسته کلام راوړی ژوند ته چې شاته ګورئ څه درته ښکاري دومره څو کالونه د شاعرۍ دپاره ادب دپاره به تاسو ورکړي وی او نن چې کوم مقام باندې ناست یې مطمئن یې چې تاسو کومه هڅه یې خدمت کړې ادب دپاره؟ یاره غالبا دا ملګري بس په دو ډېر ګران یم او دوی له زړه ډاډ کړی نو انشاءالله دې چې مطمئن جو الله م راته خوشحاله لره. انور عادل صاحب د تعلیم کمی خو به وي خامخا خو بهرحال تاسو چې ما څلورم پورې تعلیم کړی په کم سن کې مو کړی؟ یاره چې دا خو سن 86-87 به و زما نیکه چې کوم خپل و هغه ماسټر کړی و په هغې وخت کې د بمبۍ نه او هغه به په دې کوټو باندې د سکولونو ترتیب دومره نه و دا سکولونه بیا د کلو ته وروستو راغلي دي نو د هغه نیکه نه به داسې سبق وی نو دغه سلسله. انور عادل صاحب تاسو بلا د پاڼو ذکر وکړو رسالو کې خط چې کوم د پرنټینګ میډیا وه اوس خو چونکې سوشل میډیا ډېره زیاته شوه پرنټینګ میډیا دومره څوک نه ګوري کراچۍ کې پښتانه دي بیا د پښتو ژبه وایي څه اهم سوچ ورته لرئ چې کراچۍ کې پښتانه وده کوي یا لاندې روان دي؟
یاره نو دا موبایل چې راوتی دی دې سره خو ډېر ترتیب خوم شو خو دې ته به یو سازش هم وایو د هغې وجه داسې ده چې اکثر دا دې موبایل نه که ښه کار اخلي ښه کار پکې هم ډېر دی لکه مثال په طور د الله رب العزت کلامونه پکې هم دي لیکن که یو مولوي صاحب وښایي نو دننه پسې 20 نارواګانې نورې ښایي نو ظاهره خبره ده که ته یو آیات واورې یا یو مختصر بیان واورې نو بیا پسې نور هم څه ګورې که نه نو د هغې په حواله لکه څومره چې زموږ د ادبي ملګري راووته څومره چې چینل یې راووتې څومره چې زده کړو شو د پښتو نو داسې ذوق شوق شته د علمو پیدا شو چې یقینا هغه اوس د شعر په رموزو باندې پوهېږي لکه ډېره زیاته مننه یقینا لکه تاسو څنګه خبره وکړه نور عادل صاحب چې د هر لکه د کتاب دواړه ښه دي یا د کاغذ داسې د سوشل میډیا یا د موبایل هم دواړه ښه دي موږ ګورو اکثر ملګري پکې لیک لوست کوي پښتو کې ډېر خلک په نه لیدو پې ډېر ښه ووایي دې دپاره مشهور دی خو بهرحال کار پې روان دی نور عادل صاحب یو بل کلام چې را سره شریک کوي خوند به وکړي ډېر مننه شم صاحب بس تاسو مینه ده یو کلام دی زی چې زو لږ پازغنه لار سفر دی زی چې زو لږ پازغنه لار سفر دی زړینور په لوړ غرونو مازیګر دی زی چې زو لږ پازغنه لار سفر دی زړینور په لوړ غرونو مازیګر دی د خیبر د کلا ور ماتول غواړي د خیبر د کلا ور ماتول غواړي تش په نوم باندې خوار سړی حیدر دی زه به ولې معیاري شاعري نه کوم زه به ولې معیاري شاعري نه کوم چې مې فکر د لفظونو جادوګر دی زه مننه زه به ولې معیاري شاعري نه کوم چې مې فکر د لفظونو جادوګر دی لوستې ما د مرسلینو صحیفې دي لوستې ما د مرسلینو صحیفې دي ما اورېدی د رڼا او تیارې شر دی او یو تصویر ته یې د زړه په سترګو ګورم یو تصویر ته یې د زړه په سترګو ګورم د هغې د پلو ځان رزده هنر دی ډېره مننه شمسي یو تصویر ته یې د زړه په سترګو ګورم د هغې د پلو ځان رزده هنر دی او بس دا نوی په مونږ چوپ کول غواړي بس دا نوی په مونږ چوپ کول غواړي مینوالو دا د زوړ سړي منتر دی انور وایي تجلي دی عجیبه وه انور وایي تجلي دی عجیبه وه رانجه کړی حق ستر کړی دی یو غر دی ډېره مننه شخصیت که زما د شخصیت رنګونه ګورې زما فن زما د فکر تنجمان دی ډېر ښایسته او ښایسته کلام د الفاظو دغه جوړښت انور عادل صاحب نوی کول په کراچۍ کې رالویږي زموږ ټول پښتنو چې نوی کول دی سوای چې ادب ته رانږدې شي ادب دپاره هڅې وکړي دلچسپي را پیدا شي داسې څه ګامونه پورته کول غواړي چې نوی نسل موږ نه خراب نه شي د سوشل میډیا په اوسني رسنیو کې چې څومره بوخت دي څه داسې مشرانو ته څه خبره چېرې دا ځوانان نه ښه طرف ته راشي ادب او پښتو وپالي دا خو ښه سوال وکړه شمس اصل کې زمونږ علاقایي ژوند چې کوم هغه کې څه مدرسه او اسکولونه داسې نه و لیکن چونکې په هغې روش رواج کې چې کوم ماشومانانو زده کړه کړله او زه به دا وایم لکه هغو چې بخاري هم ویلی او لکه هغو چې لسم هم کړی لکه که مثال په طور باندې یو دیرې ته چا لاړ شي کوم وړو چې په کلي کې ژوند جواک کړی هغه ته د ناستې ځای هم پرېږدي که په ګاډي کې د ملګری شي نو هغه د له کرایه هم ورکوي هغه د باندې اواز هم کوي هغه د باندې بالکل ځان ښکاره کوي چې یا تره یا ماما یا باچا او کم واړه چې زموږ داسې په دې ښار کې لوی شو یقینا چې هغو کې دا دغه نشته دا اصلاح د هغو چا نه ده کړې د هغې غټه وجه دا ده چې نه یې پلار روزګاري نه یې تره روزګاري او نه هغه ماشومان خبرې ته غوږ دي نو زه به دا ووایم چې دا زموږ یو غټه ناکامي ده او د دې دپاره موږ له دا یو کوشش پکار دی زموږ زرجان مداخل صاحب د دې دپاره د پښتو رسالې دا قاعدې چاپ کړی باقاعده چې هغه د ملګري وګوري د ماشومان یې وګوري د دې نه څه زده کړي لیکن هغه په لوم چا فکر نه دی لرل چا ګامونه نه دي اخیستي دغه رنګې زموږ د پښتو شاعران وقتاً په وقتاً دا بلا کتابونه کوي بیا اکثر داسې وشي چې مطلب د هغې 1000 کاپیانې وشي 500 کاپیانې وشي یعنې اکثر د هغې مستقبل دا جوړ شي چې یا تناره والسکه پرتې ډوډۍ پکې ورکوي یا پکوړو والسکه پرتې پکوړه پکې ورکوي نو دا زموږ یو غټ کمی دی شمس بس اخري کې یو کلام را سره بل شریک کوي وخت مو ډېر نه نیسم بیا به ستاسو پیغام اخلو یو کلام دی بیا چا سرخوړلې انګازه راوړه بیا چا سرخوړلې انګازه راوړه
چا د جنتي سړي نیزه راوړه بیا چا سرخوړلې انګازه راوړه بیا چا د جنتي سړي نیزه راوړه څوک چې په ځنګل کې بیرته ورلته څوک چې په ځنګل کې بیرته ورلته دې سړي د ځان سره معجزه راوړه څوک چې په ځنګل کې بیرته ورلته دې سړي د ځان سره معجزه راوړه ګوري مې اوږو ته دا قاتل سړی ګوري مې اوږو ته دا قاتل سړی ما چې پې مقتول له جنازه راوړه ډېره مننه شمسه ګوري مې اوږو ته دا قاتل سړی ګوري مې اوږو ته دا قاتل سړی ما چې پې مقتول له جنازه راوړه زی چې د خریب رازونه وچیړو زی چې د خریب رازونه وچیړو نن مې پکې نوې جایزه راوړه زی چې د خریب رازونه وچیړو نن مې پکې نوې جایزه راوړه دا یو چا زړه دروازه وویسته دا یو چا زړه دروازه وویسته کور له یو نوې دروازه راوړه ډېره مننه شمسې او وانوره ما د ارمان څلیله وانوره ما د ارمان څلیله دا مې د تاریخ یوه خازه راوړه ډېره مننه شمسې ډېره زیاته مننه خوندور کلام نور عادل صاحب الله هم راته خوشحاله لره ستاسو دغه هلې ځلې د ستاینې وړ دي په اخره کې که تاسو په زړه کې داسې خبره وي یا د اکثر د ملګرو د زړه کې یو ارمان وي چې زما یو خبره دی کام ته ورسي ولس ته ورسي چې موږ ته پیغام هم ویلی شو خپله خبره شیشه مخ په وړاندې تاسو موږ سره شریک کړئ دا شیشې به وي دا پروګرامونه به وکړي دی چې موږ هغه اردو شعر دی چې بهاریں پھر بھی آئیں گی لیکن ہم تم جدا ہوں گے اور نہ جانے تم کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے خپل پیغام مخ په وړاندې کوي راسه یاره شمسې دا سوال خو ډېر ښکلی وکړه د هغې وجه دا ده چې لکه دا هر څومره مخلوق په دې دور کې چې دی د حضور صلی الله علیه وسلم په امت کې دی دې ټولو ته زما دا پیغام دی هغه زموږ د ګل صاحب یو شعر دی وایي چې تاریخ ته بې عنوانه ژوندون سپارو چې تاریخ ته بې عنوانه ژوندون سپارو موږ به دواړه د خپل دور قاتلان شو نو مناسب ده چې به موږ په هر ټیم کې الله یاد کو او قرآن راواخلو کم د دعوت تبلیغ په نوم چې د اواز لګي او د دې تذکرې په خپلو کورونو کې د خپلو بچو سره وکړو چې انشاءالله تعالی زموږ د زندګۍ دا ورځې شپې کامیابې لاړې شي ډېره مننه کتونکو دا موږ سره عادل انور صاحب ښایسته خیالونه او فکرونه تاسو سره شریک شو لاس په دعایو چې پښتانه چې چېرته هم وي ښاد و آباد شملور دې راته اوسي ورسره یو خبره خوندي کوم موږ ته چې په کراچۍ ښار کې دغه د ناستې کوم ځای د چا په مرسته میلاو دی هم شاعرانو ته اسانه ده هم او دانش ته اسانه ده عبدالله بھائی زموږ د عوامي پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ذمہدار جنرل سیکرټري دی په کراچۍ کې دغه دفتر پالنه هم کوي او د پښتنو خدمت هم کوي الله دې راته دوی هم ښاد لري تر بلې مرکې پورې خپل قربا شمس شینواري او همکار دانش افریدي ته اجازت ورکوي بیا به راځو ډېر زر به میلاویږو د خپل ځانونو او د چاپېرچل خیال ساتئ د الله په امان